جواد ته د 2014 کال ټاکنې هغه وخت ستونزې موجوده وي چې هغه وخت بایومټریک نه و، هغه وخت صندوقونه له هرې خوا څخه ډک شوي وو او د هغوی پاکول ډېر سخت کار و. دا ټاکنې معلومې دي بایومټریک موجود دی، هغه اسناد او هغه بنسټ چې بایومټریک باید ولري هغه رایې معلومې دي. د ټاکنو کمیسیون اوس باید د دې جرأت وکړي چې ډېر عاجل دغه کار وکړي او اعلان یې کړي تر څو چې ولس هم د دې غم خلاص شي او د ولس په اقتصاد باندې او په ژوند باندې چې د تاثیر منفي تاثیر غورځولی هغه هم باید له منځه ولاړ شي. یوه موضوع دا ده. دویمه موضوع دا ده چې که چیرې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لارې موږ ګورو نو ملت باید یو موټی شي سره، حکومت د ولس سره یا حکومت باید ولس وهڅوي تر څو چې د دوی څخه ملاتړ وکړي. سیاسیون کوم حکومت تر اوسه خو حکومت نه لرو، همدغه مشروع حکومت په راتلونکي کې دغسې خوشبیني موجوده ده چې امریکا یو سری حکومت رامنځته کړي؟ اصل په سلو کې چون دا ور کوم ټکټ چې ګټونکی دی او ښکاري چې ګټونکی دی دوی په هیڅ وجه د چا سره معامله نه کوي او فکر نه کوم چې دغه کار وکړي. حکومت به یو سری وي، د دوه سري ګټه که موږ تاسو لیدلی وای یا حکومت لیدلی وای نو بیا احتمال د دې و چې دوه سری راغلی وای. په اوس کې موږ تاسو وینو چې ولسمشر یو څه وایي، اجرایه رئیس بل څه وایي. هغه ملي ګټې چې باید د افغانستان دپاره پې تاکید وشي، ولسمشر په یوه ورسره رواني، اجرایه رئیس په بله رواني. لنډه وړوکی مثال یې د څو ورځې مخکې چې موږ تاسو ولیدل د بهرنیو چارو وزارت رئیس جمهور یو څه ویل، بهرنیو چارو وزارت بل څه ویل. هغه د ملي ګټو موضوع وه، په هغې کې هم اختلاف موجود و او د یو حکومت څخه دوه خبرې د دوه ټریبیونو څخه غږېدل. دا په دې معنا چې په یوه پاچاهۍ کې دوه پاچاهان هیڅ ناممکنه ده چې دغه کار وشي او دغه نظام ګډوډېږي. لکه څنګه چې قرآن شریف کې ویل شوي دي که چیرې دوه خدایان موجود وای دغه نظام چې کوم الهي نظام دی دغه به په دې ډول نه وای. څه باید وسي اصولي صاحب؟ اوسني وخت کې څه په کار د حکومت همدغه حکومت اوسني حکومت چې تر ډېره پورې خلک ورته ډېرې هیلې هم لري، افغانان ورته هیلې هم لري، څه باید وکړي اوسني شرایطو په پام سره څه باید وکړي چې بالاخره دغسې یو زمینه مساعده کړي چې هم سولې ته ورسېږي او د حکومت صلاحیت یا خپل واکونه په لاس کې واخلي؟ په لومړیو کې دوی باید دغه پاشلی واک چې دوی پاشلی و دا یو ځای کړي. رئیس بل څه وایي، هغه ملي ګټې چې باید د افغانستان دپاره پې تاکید وشي، ولسمشر په یوه ورسره رواني، اجرایه رئیس په بله رواني. لنډه وړوکی مثال یې د څو ورځې مخکې چې موږ تاسو ولیدل د بهرنیو چارو وزارت رئیس جمهور یو څه ویل، بهرنیو چارو وزارت بل څه ویل. هغه د ملي ګټو موضوع وه، په هغې کې هم اختلاف موجود و او د یو حکومت څخه دوه خبرې د دوه ټریبیونو څخه غږېدل. دا په دې معنا چې په یوه پاچاهۍ کې دوه پاچاهان هیڅ ناممکنه ده چې دغه کار وشي او دغه نظام ګډوډېږي. لکه څنګه چې قرآن شریف کې ویل شوي دي که چیرې دوه خدایان موجود وای دغه نظام چې کوم الهي نظام دی دغه به په دې ډول نه وای. څه باید وسي اصولي صاحب؟ اوسني وخت کې څه په کار د حکومت همدغه حکومت اوسني حکومت چې تر ډېره پورې خلک ورته ډېرې هیلې هم لري، افغانان ورته هیلې هم لري، څه باید وکړي اوسني شرایطو په پام سره څه باید وکړي چې بالاخره دغسې یو زمینه مساعده کړي چې هم سولې ته ورسېږي او د حکومت صلاحیت یا خپل واکونه په لاس کې واخلي؟ په لومړیو کې دوی باید دغه پاشلی واک چې دوی پاشلی و دا یو ځای کړي، چا سره معامله ونه شي. لکه څنګه چې ویل کېږي معامله نه کېږي اصلا. یوه خبر. دوهمه دا وروسته د دې چې دوی حکومت جوړوي باید د ټولو قومونو مشارکت پکې موجود وي. د ټولو قومونو مشارکت په دې معنی نه ده چې همغه ټوپک سالاران نه، د هغوی د لرې کي ځان، هغه قومي ټیکهداران چې د افغانستان په نفع کار نه کوي، هغوی خوب نه ویني، وړ کسان د ټولو قومونو څخه راوغواړي. هغه خال قومي ټیکهداران چې دي هغه د ټول قومونو استازیتوب نشي کولی، هغوی یوازې د خپل جیب استازیتوب کوي او د خپلې ډلې همغه ډلګۍ چې ده همغه د لیوانو مخکې یو لیوه رواني او همدغه لیوان پسې هغوی ته د نو وایي او هغه نور پاک اشخاص یې راوغواړي د هغوی سره د په یو لار روان شي او سولې ته انشاءالله رسي.